سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې په موخه د خبرو شپږم پړاو تیر مازدیګر د قطر په دوحې ښار کې پای ته ورسید. دا خبرې 10 ورځې مخکې پر دوو موضوعاتو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتو او دا چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر وړاندې نه کارول کیږي پیل شوي او ویل کیږي په ځینو برخو کې پرمختګ هم شوی دی. د طالبانو په خبرپاڼه کې دا پړاو مثبت بلل شوی او زیاته شوي چې دواړه لوري به تر بل پړاو پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه غور او مشورې وکړي او راتلونکي پړاو ته به هم چمتووالی ونیسي. له دې سره سم د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد ویلي په دې پړاو کې د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره د یوه چوکاټ رامنځته کولو په لور ګامونه ورو وو. نوموړی د خبرو اترو چټکتیا کافي نه بولي او د دغه بهیر د لا ګړندي کېدو غوښتنه کوي. په افغانستان کې د بشري حقونو رعایتول د سولې په بهیر کې بنسټیز بحث دی. د هېواد د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د افغان دولت اروپایي ټولنې په دویمه کاري ځانګړې ناسته کې په وروستیو څو میاشتو کې له لاسته راوړنو خبر ورکړ او له یادو لاسته راوړنو څخه یې د اروپایي ټولنې د ملاتړ غوښتنه هم وکړه. له دې سره سم د هېواد لومړۍ میرمنې د سولې په بهیر کې د میرمنو پر ونډې هم ټینګار وکړ. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې چارواکي د ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 19 لوړو بستونو د تحریري ازموینې بهیر تېره ورځ پای ته ورسېده. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون وایي په ولایتي بستونو کې د 14 ولایتونو د ټاکنو چارو ریاستونه او مرکزي بستونو کې د کابل ولایت د ټاکنو چارو ریاست، د بهرنیو اړیکو، د ټکنالوژۍ، د بشري سرچینو ریاستونه او په عملیاتي چارو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا معاونیت شاملیږي. د ټاکنو د تعدیل شوي قانون د 23مې مادې له مخې د ټاکنو کمیسیون د ولایتي دفترونو او دارالانشا دایمي کارکوونکي د ځانګړې کړنلارې له مخې د آزادې سیالۍ له لارې ګمارل کیږي. ما در حدود 19 ولایت 19 که 15 بست ولایتی است، بستای 2 ریاست های ولایتی ماست و 4 ریاست مرکزی ما که از لحاظ مدیریت زمانی و از لحاظ از اینکه ما استخدام کارمندای خود با وقت و زمانش انجام بدیم بسیار عالی بود. ولسمشر غني اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د هېواد په ګمرکونو او بندرونو کې د اصلاحاتو بهیر چټک کړي. ښاغلي غني تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په یوې ناسته کې د اړوندو مسؤلینو له راپور اورېدنې وروسته لارښوونه کړې چې په ګډه همغږۍ د هېواد په ګمرکونو او بندرونو کې د اصلاحاتو له فساد سره د مبارزې او زورواکۍ د مخنیوي بهیر چټک او ژر تر ژره د ولسمشرۍ ماڼۍ مقام ته د پایلو راپور ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری سوداګر د هېواد په ګمرکونو کې له اداري او مالي فساده سر ټکوي. د ننګرهار څارګر ملي ادارې 314 بېلابېلې وسلې او 130 د ماین پاکولو وسیلې تېره ورځ ډایاک یا بې وسلې کولو پروګرام ته وسپارلې. د ننګرهار والي وایي دغه وسلې او نور مهمات د څارګر ملي ادارې د عملیاتونو، چک پوینټونو او نورو فعالیتونو پر مهال ترلاسه شوي وي. له دې سره سم په ختیځ کې د ډایاک پروګرام مشر وایي د روان کال له پیل راهیسې نږدې 1900 بېلابېلې وسلې د زون په کچه ورټولې شوي دي. پر بازارونو د حکومت د جدي څارنې نشتون د روژې په مبارکه میاشت کې د اړتیا وړ توکو د بیو د زیاتوالي لامل شوی دی. د خصوصي برخې غړي زیاتوي که سوداګر د اړتیا وړ توکو بیې کمې نه کړي خپل فعالیتونه به ودروي. له بل لوري د پلازمینې اوسیدونکي وایي د اړتیا وړ توکو د بیو د زیاتوالي له امله دوی د پیرلو وړتیا نه لري. او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د هېواد په بېلابېلو برخو کې روغتیایي چوپړتیاو ته د میرمنو د نه لاسرسي له امله اندېښنه څرګندوي. په همدې حال کې د قابله ټولنه وایي چې قابله له ګڼو ننګونو سره مخ دي او د عامې روغتیا وزارت باید د میندو او ماشومانو د مړینې د کمښت لپاره د قابله د روزنې لپاره موقع رامنځته کړي. خو عامې روغتیا وزارت د میندو د مړینې له 15 سلنې کمښت څخه خبر ورکوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.